السلام علیکم څنګه شی جوړ یاست کړه یاست په خیر یاست روغ جوړ یاست وخت مو نظر ځای کوم درځي چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو سبجیکټ مو چې څه اخیستی دی اته بکټریالوجي پارټ 7 وایي چې د پارټ وم دا وم پارټ روان دی چې په دې کې زه د بکټریا هیپیټایټ ډیفینیشنز فیملی ټری د چیشتي چیرې اوسیږي د ډیزیز چیرې کازي د کوم د لپاره کوم ټریټمنټ دی چې دا او د په دا لین کې چې ویني دا و بکټریا د ټول جلا جلا درښیم د هر بکټریا ځان ته جلا جلا خپل دغه د کورنۍ دی چې د دې فیملی چې شته د کوم ناجوړي کازي او کوم نوم یې دی چې دا ټول په دې کې درته کوروم راځئ چې په سبجیکټ خبرې وکړو ښه په اول نمبر باندې کوم بکټریا مرخص هغه ته ویل کېږي لیسټیریا چې ده نو دې سره یو بل لغات هم ورسره ګډېږي دا د ناجوړۍ د وجې څخه په دا لغاتو سره کوي چې ده هغه ته ویل کېږي مونوسایټوجینس په نامه باندې چې راځي چې کرکټر باندې خبرې وکړو بیا به نور مختلات وایو چې ګرام پازیټیو ده چې د روډ شیپ ده او فیکلټیټیو انروبیک ده چې د اکسیجن کې ګزاره کولی شي بغیر اکسیجن ګزاره کولی شي چې ده وردا لکۍ لري موټل ده چې ده او د دې هیپټایټ دا چې د په خاورې کې اوسېږي په اوبو کې اوسېږي هغه خوراک وي چې موږ تاسو ورته ویلي یا د یو شي پوستکی یا دغسې ټماټر خراب شوی نو دی پر هغه ګروت کوي چې د پر ډوډۍ باندې دی ګروت کوي چې او پلانټ کوم چې نباتات پر هغه باندې دی ګروت کوي یا مین میډ فوډ چې دا لکه ډېریان ولاړ چې د ډوډۍ موډۍ جوړوي یا د غوړي چې توی کړي په دا ځای کې دی ګروت کوي چې انیمل انټسټاین کې دی ګروت کوي چې د هیومن انټسټاین چې دی چې د حیوانانو کولمې چې انسانانو کولمو کې دی پیدا کېږي چې دی کوم ډیزیز کازي ښه د ډیزیز چې دی هغه په دوه قسمه اچولي دي چې یو مایلډ سپټم ته اچول دي یو سیویر سپټم ته اچول دي یعنې د علامات کوم چې دی مطلب یو دا چې کمزوری نه جوړي سر ته کازي یو یې سخته کازي چې د کمزوری څنګه جوړي هغه فیور د هیډیک چې دی تبه د سر درد د سټپنس د جسم جامدل دی او نوزیا ده د طبیعت د کمی کله خوا چې ګرځي چې ده او ډاریا عملونه ورسره کوي را په نس کې به درد دي چې دا په مایلډ کې راځي دا په کمزوري حالت کې راځي چې سیویر یا خطرناک حالات ته چې ده نو په دې کې څه چم کېږي مننجایټس جوړېږي مننجایټس سیپټیک سیمیا هم کېدای شي یعنې دا بکټریا چې ده کله په رګو ته ولاړ شي نو رګو ته چې ولاړه یا وینو ته ولاړه د سیمیا چې ده دغه کېږي وینه شي او که ما پرونانسیشن غلط کوي دا هلته ما سپیلینګ فرار لیکلی دی چې نو دا څه چم کې رګو ته ولاړ شي وینو ته ولاړ شي بیا چې فرار او ګن فرار ځای چې د ګروت وکړي هلته ګروت کوي چې ده نو یا دغه کې فیټل انفیکشن کازي کله چې کوچنی په نس کې وي هغه د فیټل دا کوم کوچنی چې وي نو پر دې باندې ګروت وکړي یا زنانه چې وي کوم کوچنی په نس وي نو زنانه هم دا په دې انفیکشن لګېږي څه ښه د دې درملنې علاج چې دی هغه انټي بایوټیک دی امپنسلین دی جنټامایسین دی یا نور داسې انټي بایوټیک وي چې دی یا سپورټیو کیر غواړي چې د اکسیجن ورکول یا هر ځای کې چې دی و د هغه ځای په مطابق چې ته د سپورټ ورکړې چې ده او ښه د فیملی ټری چې د ډومین بکټریا ده او فایلم چې دی هغه بیسلوټا ده چې ده او کلاس چې دی هغه بیسیلای دی چې ده اورډر چې دی هغه کیرو پینلس په نامه باندې دی چې ده او فیملی چې دی هغه لیسټیریا سی آی په نامه ده او جینس چې دی هغه لیسټیریا ده چې ده او سپیشیس چې دی هغه لیسټیریا مونوسایټو جینس په نامه دی چې ده نو که کوم ځای سپیلینګ ما غلط کړی دغه کړی دا مې دلته پوره د ویډیو در سره کړی ده چې ده ښه پر دوم نمبر باندې چې کوم بکټریا دغه ته ویل کېږي مایکرو بکټرییم چې ده نو د اول وارې به د دې کرکټر خبرې وکړو بیا به ځو مخته نور خبرې په دې کوو چې ده نو دا چې دی ګرام پازیټیو دی چې ده او راډ شیپ دی او ایروبیک دی چې د اکسیجن اخیستی شي چې ده نن موټایل دی لکۍ نه لري چې ده او دا کې یو بل شی باید وساته دی اسید فاست دی اسید فاست مطلب دا دی چې دی د تیزاب په مقابل کې یا مقاومت کولی شي یا ریزیسټنټ دی چې ده پر ده باندې تیزاب تاثیر نشي کولی چې ده پر دې مایکرو بکټریم د خاندان بکټریا څخه ده نو پر هغه باندې تیزاب تاثیر نشي کولی چې ده او دا مایکرو بکټریم بیا د اکټینومایسین د خاندان سره تعلق لري نو اکټینومایسین تقریبا 190 سپیشیانې په هغې کې شته چې ده نو بیا دوی په دې کې یو مخصوص 2 سپیشیانې راخیستې دي چې ده یو ته ویل کېږي مطلب مایکرو بکټریم لیپریسي او بل ته ویل کېږي مایکرو بکټریم ټیبرکلوسیز وایي کېږي کوم چې موږ تاسو په ټي بي په نامه باندې هم یادوو چې ده او لیپریسي چې د هغه د سکین ډیزیز کازي یا یو بل داسې دماغي ناجوړي کازي او دا بل چې دی هغه ټي بي کازي یا د اوس مخته دلته سر خلاصېږي ښه دا بکټریا کوم ځایو کې شته چې دا په خاورې کې شته په اوبو کې شته په انسانانو کې شته په شرجر کې د انسانانو په شرجر کې چې کوم دی پر پوستکي شته پر حیوانانو باندې شته نو دا د دې مخصوصه ځایونه دي چې دا پشکي
ښه نو د دې ناروغیو ډیزیز دا شش کاږي چې ما درته وویل چې هره بکټریا خپل ځان ته جلا ډیزیز کاږي چې د اول نمبر به درته وایم مایکو بکټرییم لیپرسي په نامه چې دی چې نو دا سیستم کې لیپرسي ډیزیز جوړېږي چې په لیپرسي کې بیا داسې چې په پوستکي باندې داسې دانې راځي یا ګوته ورسره غټ سي یا بل ځای ورسره غټ سي یا د سیستم کې پر پوستکو باندې دانې پورته کړي یا دې ته وایي کېږي هنسنس ډیزیز په نامه دا کاږي د ځان سره یا سیستم کې ګرینلومس اف نروز جوړي دغه نه دی د ګرینلومس اف نروز چې دی دا زه بیا تاته په سم ډیټیل باندې د ویډیو درته راولم چې دا د څه شي سي ده زموږ که نرو سیلز چې دي په دې باندې چې دا کوم شیوان په نامه سیلز یا چیوان په نامه چې کوم سیلز دي نو دوی ورسې دا لیپرسي بکټریا ورسې هلته ګروت پر پیدا کړي ګوره زه دا سور مارک هم پروم نو دوی ورسې هلته پر هغه ځای باندې ګروت پیدا کړي هغه سیلز باندې دوی د سربیره باندې ګروت پیدا کړي نو د دې وجې بیا سټپنس پیدا شي یا نور د ډیزیز ورسره پیدا شي مخ خراب شي یا د مخ پره د نیمو خوا ولاړې شي نو دا ټوله په دغه کې راځي مایکو بکټریم لیپرسي کې راځي چې د یا ریسپیریټري ټریټ انفیکشن ته ولاړ شي دوی څه چمو کې هلته په سینې کې ولاړ شي په سینې کې بیا دوی داسې غوټې غوټې شیان جوړ کړي چې نو یا داسې وکړي چې په سینې کې نور مسله وي یا په سترګو کې دوی ګروت وکړي چې د مایکو بکټریم لیپرسي چې ده دا د ګردو خطرناکه ده چې ښه ایم ټیبرکلوسیس چې د په دې ما ویډیو جوړه کړې ده چې د دې ټیسټ څنګه کېږي دا چیش دی چیش نه دی په دې اقسام چیش دی چې ده بهرحال دلته زه درته کوروم چې ده نو دې چیش کې ټي بي کاږي ټي بي کې څه شم کېږي موږ زوړ ټوخ لرو ورسره د ټوخ سره وینه راځي یا سپوټم ورسره راځي بلغم ورسره راځي نو تبې ورسره وي د شپې خوله پر راځي وزن ورسره کمیږي داسې ده دا د ټي بي کاږي دی چې ده یو چې دی هغه مایکو بکټریم ټیبرکلوسیس دی او یو چې دی مایکو بکټریم لیپرسي دی چې لیپرسي ډیزیز کاږي چې لیپرسي ډیزیز بیا زه دا سم یو بله ویډیو هم پر دې جوړوم دا سبجیکټ اوس دی په دې وجه ښه د علاج څنګه دی چې د علاج دی انټي دی یا ریفامپسین په نامه باندې چې کوم انټي بایوټیک دی چې او دا چې دی په یو انټي بایوټیک دا نه ورکېږي چې د دې لپاره کومبینیشن تھراپي کوي چې د په یو مثال یو دوه درې انټي بایوټیک شي یا یو بل دا شی یو چې ورسره کړي لکه سټراید او دا نور شیان سره ځای کړي نو بیا د دې کومبو تھراپي جوړه کړي چې یا نور انټي بایوټیک یا سپورټیو کیر وي اکسیجن ضرورت وي یا بل شي ضرورت وي نو دغه لپاره بیا دوی دا کوشش کوي ښه د فیملی ټری چې دغه ډومین بکټریا ده چې د فایلم چې دی هغه اکټینومایسیټو ټا په نامه ده چې د ور کلاس چې دی اکټینومایسیټي آی په نامه دی او اورډر چې دی مایکو بکټریلیس په نامه دی او فیملی چې دغه مایکو بکټریا سی آی په نامه ده او جینس چې دی هغه مایکو بکټریم دی بیا نو د دې نور سپیشیانې راځي چې یو سل نوي سپیشیانې نور دی لري چې ده او کوم ځای کې ما پرونانسیشن غلط کړي یا دلته پوره درته لیکلی دی ښه پر دریم نمبر باندې چې کوم بکټریا ماخذ هغه ته کېږي نسریا چې ده نسریا کې دوه لغات په پیاد وساته بیا وځو مخته چې دې ته اس ټي آی ام وایي کېږي یعنی سیکچوال ترانسمیټډ انفیکشن هم وایي کېږي دې ته چې دا د دې مطلب چې د دې چې کله سیکچوال یعنی کوم جنسي اړیکې چې ته ونیسې نو دغه په واسطه باندې بکټریا ځي یو بل ته چې ده یعنی که زنان ته دا بکټریا لګېدلې و یو نر دغه سرکار وکړي نو د زنان څخه نر ته ځي او که نر دا بکټریا درلودلو نو چې کله زنان د نر سره دا کار وکړي نو دلته ځي سیکچوال یعنی کونټیکټ یو انسان د بل انسان کونټیکټ هغه په هره لاره چې د غور سره کوي اړیکې سره نیولې نو دا بکټریا ځي چې او دا چا ډسکور کړی هغه ته وایي کېږي البرټ نیسر په 1999 کې دا بکټریا ډسکور کړی ده دا نوم هم دغه د وجې سره ورکول شوی دی چې دا پر د باندې کرکټر باندې خبرې کوو بیا به نور مخته د دې نور ډسکس وکړو چې دا چې د ګرام نیګیټیو دی او ډیپلوکوکس دی ډیپلوکوکس دی چې ده نو د سیستم کې ډیپلوکوکس خو ماته د وختې د شول ډیپلوکوکس چې دی دوه دغه ته وایي کېږي کوکای ته وایي کېږي چې نو دوی په جوړې په فارم کې اوسېږي چې دا ګوره یو کوکای یو خواته دی بل کوکای بل خواته دی دا ګلابي عکس وینې نو دا ډیپلوکوکس دی چې ده او ایروبیک دی اکسیجن اخیستی چې ده نن موټایل دی لکۍ نه لري چې ده او په دې کې یو بل شی باید وساته چې ده دا نسریا ګونریا بیا دوه ګروپ ته اچولی ده د بکټریا چې ده هر یوه بکټریا بیا خپل ځان ته ناجوړي جوړوي چې ده نسریا ګونریا چې ده دا بیا ګونریا ډیزیز کاږي چې ده او نسریا منینجایټس چې دی چې ده دا بیا منینجایټس کاږي یا سپټیکسیمیا کاږي چې ده نو دا ګوره ناجوړیانې دي د هر ناجوړي په مطابق دغه بکټریا نوم دی چې د نسریا ګونریا چې دغه نسریا ګونریا کاږي چې ده دا یو بکټریا سول چې جلا بکټریا سول چې ده یو بیا دوم نمبر کې کوم بکټریا دغه ته کېږي نسریا منینجایټس منینجایټس او سپټیکسیمیا کاږي چې ده ښه په دې هیپیټایټ باندې خبرې کوو او دا ډیزیز چې ده زه دوه مرې بیا پر راځم سم ساده خلاصوم چې ده نو هیپیټایټس چې دی د چې دی هیومن میوکس ممبرین کې اوسېږي یعنی هغه ځایونه چې کوم ګلوبې جوړوي میوکس جوړوي
سیده نو دوی په هغه ځای کې ډېر خپل ګروت ښه کولی شي او ژوند کولی شي سیده میوکس پر ګروپ باندې ژوند کولی شي سیده او ریسپایریټري باندې ګروت کولی شي یا د میوکس چې کوم سیلز پراته یا سیل جوړوي دا پر دغه باندې ګزاره کولی شي یا ورته ویل کېږي جینیټو یورینري ټریټ کې اوسېږي لکه اوس ګوره زموږ ته دا د لاندې خوا سوله یا د ښایي او دا خوا سوله د زنانې لاندې خوا سوله نو په دې کې دی ښه ژوند کولی شي ښه ده او دی چې دی سوایل او په خاورې په اوبو کې هم دی شته ښه ده ښه ډیزیز یا ناروغي څه ده نو د ده ناروغي چې ده په یوه ویډیو کې سړی نشي ریکورولی ما شارټ فارم د دغه راخیستې دي زه دلته سره د خلاصوم څه دا بکټریا چې ده دا مننجایټس هم کازولی شي څه ده کوم نسریا مننجایټس چې دی نو مننجایټس بیا چې دی دا بیا زموږ په دماغ کې یو لیر دی هغه ته ویل کېږي پروټیکټیو ممبرین لیر وایي کېږي څه دا پر دماغ او پر سپاینل کارډ باندې دا راګرځېدلی وي نو دی ولاړ شي هلته انفیکشن جوړ کړي هغه وپړ شي څه هغه ته مننجایټس وایي کېږي څه د مننجایټس هم جوړولی شي یا سپټیکسیمیا هم جوړولی شي سپټیکسیمیا بیا دا ده چې په وینې کې دی ولاړ شي په وینې کې ځي بیا په رګو کې چار ځای د ګروت کوي او دا چې کله چې په وینې کې کومه بکټریا ولاړه هغه د ګردو زیاته خطرناکه کېږي څه ده نو داسې حالات جوړولی شي یا ګونوریا جوړي ګونوریا بیا داسې حالات دی چې زموږ کوم دغه چې دی پینس چې دی په دې کې اوبه را روان دي یا د زنانو کوم دغه چې د هغه څخه اوبه را روان دي یا دانې پر راپیږي شي یا پر د بغلو باندې یا پر دې دانې راپورته شي یا پر نور ځایو باندې دانې راپورته شي یا په سینې کې دا راشي څه ده کوم چې یوریترس ورته وایي کېږي یا په ناجوړي نور نومان هم شته سایټس په نامه چې دی څه ده یا پلویک انفلامټري ډیزیز دی څه ده یا سپټیک ارترایټس کیدای شي څه ده نو دا ډیزیز کیدای شي دا ناجوړیان کیدای شي په ډېر خطرناک حالات ته ولاړ شي دا د کوم چې د زنانو دغه چې دی ایریا چې د ویجینا او دا کیسه په دې کې ډېر خرې دانې راپورته شي څه ده او بل بعض اوقات د دې بکټریا بیا دا خطرناک خبره ده چې کومه زنانو په دې بکټریا لګي نو چې کله چې کوچنی پیدا شي په دا نس کې نو په هغه کوچني کې لا دا بکټریا راشي سترګې داسې چوخڼۍ کې یا لاسونه یې شني یا نور نو په د مور د وجه په کوچني کې لا بکټریا راشي څه ده نو دا دونه خطرناک بکټریا ده څه ده او دا ډیزیز دا کور ده ښه د درملنې چې شته علاج چې شته څه ده علاج انټي بایوټیک دی چې هر انټي بایوټیک څه ده پنسلین پر دې ښه کار کوي څه ده سپټایکزون هم کېدای شي سپورټیو کیر هم کېدای شي اکسیجن صفایي کول یا بل داسې یو مسله وي نو هغه ته ورکولی شي ښه فیملي ټری چې شته ډومین چې دی هغه بکټریا ده او فایلم چې دی هغه سیوډوموناډوټا ده څه ده او کلاس چې دی هغه بیټا پریټیو بکټریا ده څه ده او اورډر چې دی هغه نسریلس دی څه ده او فیملي چې دی هغه نسریاسیایي په نامه دی او جنس چې دی هغه نسریا ده او سپیشیز چې دی هغه نسریا ګونوریا کېدای شي یا نسریا مننجایټس کېدای شي څه ده ښه په څلورم نمبر باندې کوم بکټریا دغه ته ویل کېږي سیوډوموناس او ایروجینوسا په نامه ده څه ده یا ایروګینوسا په نامه څه ده تاسو سره څنګه وایئ څه ده نو دا بکټریا چې ده په دې کې اول لغت دا په یاد وساته چې دا اپورچونسټیک پیتوجنیک بکټریا ده څه ده نو چې کله دې ته یو ماحول یا یو داسې ترتیب برابر شي نو دی خپل ځان ګروت وکړي دغسې دی ځان چاته ناجوړي نه ورسوي چې تر څو پورې دته یو ماحول برابر شوی نه شي راځئ د ده په کرکټر خبرې وکړو دا ګرام نیګیټیو دی او راډ شیپ دی او ایروبیک دی موټیل دی څه ده او د دې چې دی هیبیټیټ چې دی دا په خاورو کې اوسېږي په اوبو کې اوسېږي او په هوا کې هم دی کله کله څه ده او دا هیومن هوسټ د دې ډېر خوښ شي څه ده هیومن هوسټ مطلب ریسپایریټري ټریټ دی په سینې کې ګیسټرو انټسټینل ټریټ کې څه ده پر سکین یا پر نور داسې ځایو باندې وي نو دی ژوند کوي څه ده نو ته ډیزیز څه کازوي څه ده ډیزیز چې دی په اول نمبر باندې چې کې ریسپایریټري انفیکشن کازوي څه ده کله دې سینې ته ولاړ شي نمونیا یې کې یا برونکایټس ډیزیز کاز کوي څه ده په دوم نمبر چې دی هغه کله چې د یو زخم وویني کوم چې پر یو یا د اپریشن د وجې یو زخم سوی یا سوځه سوی یا دغسې وي نو دی ولاړ شي پر پوستکو باندې ګروت وکړي څه ده ښه یورینري ټریټ انفیکشن هم کازوي څه د ادرار سیسټم کې هم د انفیکشن کازوي څه ده او یا دغه کې سپټیکسیمیا کېدای شي سپټیکسیمیا ته که دی ولاړ دا بیخي خطرناک حالات دي څه ده نو په دې کې داسې کېږي چې د ژوند خطره هم ورسره تړلې دی څه هم کېږي دی څه هم کېږي په دا وینې کې چې دی په رګو کې دی دا بکټریا چې د رګو ته ولاړ شي بیا د رګو څخه بیا زړه ته ځي بیا نور ناجوړیان یې ورسره کازوي څه ده ولې دلته په رګو کې ګرځي هر ځای چې د بکټریا دی ګروت شروع کړي بر هغه ځای باندې ګروت شروع کوي په دې وجه د سپټیکسیمیا چې په هره بکټریا کې راغلي هغه بیا خطرناکه کېږي دا حالت که دی ولاړی څه ده او نور په وینې کې هم ګرځي څه دا د ډیزیز ناروغي دی څه د ټریټمنټ چې دی هغه انټي بایوټیک دی بیټا لیکټم په نامه باندې کوم انټي بایوټیک یا فلوروکوینولز په نامه باندې کوم انټي بایوټیک یا امینو ګلایکو سیډز په نامه چې کوم انټي بایوټیک یا کمبینیشن تھراپي ورکوي څه ده یو دوه شیان سره یو ځای کې ورکوي څه ده یا سپورټیو کیر هم ورکولی شي څه ده
چې د دې اکسیجن ضرورت یې اکسیجن ورکوي یا دغه ځای صفایي غواړي صفایي ورکوي یا یو بل شی ضرورت وي بل شی وي نو هغه درته ورکوي سیده او کوم ځای کې چې ما پرونانسیشن غلط کړی هم دلته پوره نومان ورسره لیکلي دي. ښه فیملی ټری ډومین بیکټیریا ده اور فایلم چې دی سیډومونوډټا ده اور کلاس چې دی هغه ګاما پریټیو بیکټیریا ده اور اورډر چې دی سیډومونو ډیلس په نامه دی سیده اور فیملی چې ده هغه سیډومونو ډي ای سی آی په نامه دی سیده اور جینس چې دی هغه سیډومونس په نامه دی اور سپیشیس چې دی هغه سیډومونومس ایروجینوسا په نامه دی سیده او که کوم ځای ما یو سپیلینګ یو شی مې غلط کړی هم دلته پر عنوان لیکلي دي سیده او دا چې نور کمپلیکیشن یا نور خطرناک حالات ولاړ شي نو داسې ډیزیز کازي دا بغل ته چې ما کوم عکس سره د کړی. ښه پر 5م نمبر باندې چې کوم بیکټیریا ماخذ هغه ته وایي کېږي نوکارډیا اسټرایډس په نامه باندې سیده او دا چې دی تقریبا د 15 اتیا سپیشیان شته سیده او دا چې یو څو سپیشیان چې دی هغه نه جوړي څو سپیشیان نه جوړي. ښه پر کرکټر باندې خبرې کوو دا ګرام پازیټیو دی سیده فلامنټس دی سیده برانچونه لري سیده فلامنټس چې په دې ما ویډیو جوړه کړې ده سیده ایروبیک دی سیده او دا چې دی دا اسید فټنس هم لري یعنی څه پر دې باندې تیزاب کار نه کوي یا داسې چې کوم موږ اسید فاز بیسلای لګو سټینینګ چې کوم طریقه ده نو کله چې دی ولګو دا هم خام هغه رقم ښکاره سي لکه مایکو بیکټیریم سپیشیز ښکاره کېدلې لکه سپورټم کې اسید فاز بیسلای یا ای بی چې و نو دا هم داسې په برانچو کې ښکاره کېږي دا ګور دا ګلابي عکس وینې پر دې باندې ګور د ما مارک چې ولې دا بیکټیریا ده سیده د برانچ په فارم کې ده لکه فنګس څنګه گروث کوي هایپي بیا دیم دا رقم ده سیده ادي چې د هپټایټ ګردې چې روسي په خاورې کې مسته په اوبو کې مسته په هوا کې مسته سیده په انسانانو کې مسته ریسپیریټري ټریټ کې مسته پر پوستکو باندې مسته په دماغ کې هم یې په پښتورګو کې بعض اوقات ښه د ډیزیز کوم ډیزیز کازي ناجوړیانې کومې ناجوړیانې جوړې سیده د یو قسم ناجوړي ده چې مشهوره ده هغه ته وایي کېږي نو کارډیوسیس په نامه باندې سیده نو دا بیا داسې یو ناجوړي ده چې ډېر لږ راځي سیده په هر وخت نه وخت راشي نو چې راشي بیا دا دونه خطرناک ناجوړي یا ټراماټیک ناجوړي ده چې انفیکشن د کازي چې د سیستم کې هلته دننه ولاړ شي په شږه کې یا په پوستکو باندې یا په دماغ کې دننه د ګروث وکړي نو برته خپل سوچ یا په هغه کې دانې جوړې کړي نو دوی خپله سوچ چې دا دوی څونه خطرناک حالات تللی شي دا کوم چې نو کارډیوسیس په نامه باندې چې دی نو دا ډیزیز یا پښتورګو ته دننه ورسي یا نور داسې ایریاوي په هغه کې د دانې جوړې کړي سیده یا پلمونري انفیکشن جوړ کړي نومونیا کازي یا برونکایټس کازي سیده یا څه هم کې کنټینیوس انفیکشن کازي کنټینیوس څه هم کې په سکین کې داسې دانې جوړې کړي دا پوستکي دننه ولاړ شي نه دا سړی غوږ ویني دلته دا بغل ته دا داسې دننه ولاړ شي یا پر دبانې باندې دانې جوړ کړي یا لیمفو کنټینیوس ډیزیز کاز کې سیده ښه دا په یوه ویډیو کې د ده ناجوړیانې ګرده نه کوریږي سیده نو راځي چې په علاج باندې خبرې وکړو د ده علاج چې دی هغه انټي بایوټیک دی سیده او سلفانومایډس په نامه دی ټرایمي توپرین په نامه باندې کوم انټي بایوټیک دی کوم چې په سلفا میتازول په نامه هم یادېږي سیده امیکاسین په نامه دی او سپورټیو کیر دی سیده نو چې کله ته دا انټي بایوټیک دی او کله د ده چې اکسیجن ضرورت وي یا د بل شي ضرورت وي نو دغه دپاره دا علاج کولی شي. ښه فیملی ټری چې دا ډومین بیکټیریا ده او فایلم چې دی هغه اکټینو بیکټیریا ده او کلاس چې دی اکټینو بیکټیریا ده اورډر چې دی مایکرو بیکټیریلس دی. ښه فیملی چې دا هغه نوکارډیا سی آی په نامه ده سیده او جینس چې دی هغه نوکارډیا ده دا نورې سپیشیانې دي سیده دلته ما عکسونه کم راوستلي دي خو د دې بیخي ډېر سپیشیان نورې شته سیده. ښه په 6م نمبر باندې کوم بیکټیریا چې ماخذ هغه ته سالمونیلا وایي کېږي سالمونیلا باندې ما ویډیو جوړ کړی ده چې دا چش ده څنګه ټیسټ کېږي څنګه نه کېږي دلته په دې وجه درک ورکوم چې په بیکټیریاوو کې را روان دی په دې وجه کې پاته نه شي دا چې چا ډسکور کړی د هغه نوم دی او په دې کې یو شی بل په یاد وساته چې دا د دې دوې سپیشیانې ډېر مهمې دي سیده یو ته وایي کېږي سالمونیلا انټریکا په نامه دی او یو دی سالمونیلا بونګوري په نامه باندې دی سیده او د دې بیا نور سب ګروپانه دي په سالمونیلا ټایپي ده او سالمونیلا پیرا ټایپي دي سیده هغه بیا جلا په دغه کې راځي کټګوري کې راځي پر هغه ما ویډیو جوړ کړی دلته صرف کوشش کوم چې کریکټر او د ډیزیز درته کور کم سیده نو د دې چې دی ګرام نیگیټیو دی او راټ شیپ دی سیده بیسلس دی سیده فیکلټیټیو انوروبیک دی سیده که اکسیجن ورکې هم دی گزاره کولی شي او که اکسیجن ورنکې هم دی گزاره کولی شي یعنی په لږ مقدار کې اکسیجن کې هم گزاره کولی شي او په ډېر مقدار اکسیجن کې هم گزاره کولی شي سیده او موټیل دی لکۍ هم لري او کیمو ټراپس دی سیده دی چې د
د خوراک چې دی د کیمیکل څخه خپل خوراک جوړوي څه ده. په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی ده کیمو واټو دا چې دی څه ده او دا انټرا سلولر پیتوجنیک دی څه ده. د په سیل کې دننه پیتوجن جوړوي څه ده او دا په چیز کې هیپاټایټ د ژوند چیز کې د فوډ کې ډیر پروتین فوډ هغه فوډ چې خراب فوډ یو ډوډۍ موډۍ خیرنه سوي د باندې پرته ډوډۍ پر سوي کنټامینیټډ کوم فوډ شي په هغه کې دی سره هیومن هوسټ هم کولی شي چې د انسانانو په غټو بولو کې کوم چې غول ورته وایي یا په حیوانانو په غولو کې پراته وي یا هغه کسان چې ډوډۍ موډۍ سړي ته ورسوي لکه ویکټر دغه دا چې ویټر چې کوم دغه کار کوي نو د دې سره دا بکټریا ورسره ښه. دلته انوایرمنټ ما څه هېر شوی دی په انوایرمنټ کې په خاورو کې شته په اوبو کې شته څه ده او په هګۍ کې شته څه ده هګۍ په ژاړو کې یا په هګۍ کې دا ډېر دا ګروت کولی شي څه ده. دا بکټریا تقریبا هر ځای پیدا کېږي د دې د وجې خو دا دې ته مورکه هم وایي مرتس په ژبه کې څه ده. په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې په دې سپیډ روان یم چې بکټریا هلته ژر درته کول ښه د ډیزیز چې دی هغه ته وایي کېږي سالمونیلوسیس په نامه باندې یو قسم نه جوړېږي څه ده. نو دا بیا دوه ګروپ ته اچولی دی څه ده. نو په دې کې بیا یوه سپیشیز چې ده هغه ته وایي کېږي سالمونیلا ټایفي بیا څه چم کوي هغه بیا ټایفاید فیور جوړوي څه ده ابډومینل پین یعنې په نس کې درد وي یا هیپټو سپیلینو میګالي په نامه باندې چې کوم ډیزیز دغه جوړوي یا روزیس په نامه سپورټس دانې پر موږ راپورته کوي څه ده. نو دا څه چم کېږي په دې نه جوړېږي دا کوم چې سالمونیلا ټایفي چې ورته وایي څه ده. په دې کې څه چم کېږي موږ بیخي سخته تبه پیدا کېږي مورکه چې هغه سره او خولې مو بوځي او نس مو درد کوي او دا ځي دلته بیا کوشش کوي چې په اینې کې هم ځان ګروت وکړي څه ده. دا چې دا یوه سپیشیز ورته ده. نو په بله سپیشي بیا بل شی جوړوي ادر سپیشیز چې کوم ورته وایي کېږي سالمونیلا نو هغه ګیسټرو انټرایټس په نامه هم ورته وایي کېږي څه ده یا انټرایټس په نامه چې تاسو څنګه وایاست څه ده. په معدې کې هم د ځان ګروت کولی شي په کولمو کې هم ځان ګروتولی شي د معدې نه جوړې هم جوړولی شي د کولمو نه جوړې هم جوړولی شي څه ده. یا هغه ته وایي کېږي پیراټایفاید فیور څه ده. پیراټایفاید کې بیا څه چم کوي چې جسم درد کوي کوم چې اوسټیوملایټس په نامه چې کوم ډیزیز اډونه درد ورسره کوي جسم ورسره درد کوي او په دې کې څه چم کوي دی په کوشش کوي چې په نس کې ډېر ګروت وکړي څه ده. یا سیکل سیلز انیمیا ورته جوړوي یا سیپسیز حالات ته چې ورسېږي چې هر بکټریا سیپسیز حالات ته ورسېږي هغه خطرناک کېږي. نو دې څه چم کوي په وینې کې ګروت کوي بیا ځینې نور دا ډېر قسم ناجوړیانې کازي څه ده. په دې کې خالي ته دوه په یاد وساتئ یو ځینې چې دی سالمونیلا ټایفي دی یو څه چې دی پیراټایفي دی څه ده. نو دا دوه په یاد وساته څه ده او د دې انټي د دې علاج چې دی درملنه چې دی هغه انټي بایوټیک دی څه ده کوم چې فلوروکوینولوز په نامه دی زیترومایسین دی او فلویډ دغه دی ریپلیسمنټ دی څه ده لکه ارس پڼې ورکړی کله چې دی د ده سره ډاریا ډېر ولاړ یو شی بل مې یوز په ډیزیز کې د ډاریا هم کازي څه ده نه جوړي زموږ د نس عملونه هم کازي څه ده. نو چې کله عملونه وشي نو اوبه ډېر ولاړ شي په هغه کې ته ارس پڼې ورکولی شي نس ورکولی شي ډریپ چې کوم دی ارل ورکولی شي یا نور داسې فلویډ وي چې په هغه باندې د جسم د غور پر کولی شي اوبه څه ده او سپورټیو کیر کولی شي. سپورټیو کیر کې دا فلویډ ریپلیسمنټ راځي څه ده اکسیجن ضرورت و ډریپ ضرورت و ټمپریچر زیات و ټمپریچر کمولی شي څه ده دا د سالمونیلا پوره کور ښه فیملی ټری چې دی هغه ډومینه بکټریا ده او فایلم چې دی هغه پروټیو بکټریا ده او کلاس چې دی ګاما پروټیو بکټریا ده او اورډر چې دی هغه انټرو بکټریلیس په نامه دی او فیملی چې دا انټرو بکټریا سی آی په نامه ده څه ده او جینس چې دی هغه سالمونیلا ده څه ده. نو د دې نور سپیشیان هم شته بیخي ډېرې سپیشیانې دي ما چې معمولي څو ښه په دوم نمبر باندې کوم ریکټسیا او ریکټسي په نامه باندې بکټریا ده څه د دې نور سپیشیانې هم شته څه ده او دا ګرام نیګیټیو ده سمال رویډ کوکای بیسیلای ده څه ده اوبلیګیټ انټراسولولر ده څه ده. نو اوبلیګیټ انټراسولولر مطلب چې دی د څه چم کې دا کوم ریکټسیا ریکټسي چې ده دا بغیر سیل ژوند نشي کولی یا بغیر سیل دی خپل ځان ګروت نشي کولی او دی لازمن سیل غواړي چې په هغه کې ځان ګروت کړي او ریپلیکیشن وکړي خپل نوی نسل مخ ته بوځي څه ده هوسټ دی لازمن غواړي د هوسټ سیل چې څه ده هغه چې ګوره دی په کوم ځای کې شته دی په بکس کې بکس و خزمانان ته وایي څه ده دی په قسم خزمانانو کې اوسېږي څه ده چې کوم خزمان موږ ته ډېره نږدې وي نو د هغه د وجې څخه موږ ته دا انفیکشن لګېږي څه ده. نو دی چې دی په ټیکس کې پیدا کېږي کوم چې ډوګس ټیک ورته وایي کېږي وډ ټیکس ورته وایي کېږي هوسټ هیومن هوسټ کېدای شي څه ده هیومن هوسټ څنګه کېدای شي چې کله په دا خصمان کې دننه وي نو په دې خصمان راشي موږ ته یو غاښ راولګي یا د خوراک دپاره یو شی چم وکړي نو د
د غاښ لګېدو د خوراک د وجې څخه زموږ جسم ته ولاړ شي دا بکټریا سي ده نو د دې بکټریا د وجې څخه بیا موږ نور انفیکشن نور کیسه کېږي سي ده او دا بکټریا چې ده په دې خصمان کې دننه وي سي ده. خصمانان د دې لپاره قسم خصمانان دي د دې چې د ټیک زیات چې دغه چې خوښ کړی دی ټیک چې دی دا بیا ډېر په دې کې دا بکټریا ګروت کولی شي سي ده او د دې ډیزیز چې دی هغه ته وایي کېږي روکي مونټین سپورټډ فیور دې ته وایي کېږي یا د RMSF په نامه باندې ناجوړې ده سي ده نو دا ناجوړې دا یو ډېر خطرناک او یو ډېر سیریس ناجوړې ده سي ده د دې څخه موږ ژوند د لاسه ورکولی شو سي ده په دې کې بیا تبې وي پر سر درد وي دانې وي په لاسو باندې پر پښو باندې وي نور حالات ورسره وي سي ده د دې علاج چې دی انټي بایوټیک دی سي ده درملنه سي ده هغه کې ډاکسسلین دی یا سپورټیو کیر دی کوم ځای کې زخم یا هغه زخم ښه فیملي ټریډومینه بکټریا ده فیلم پروټو بکټریا ده اور کلاس چې دی هغه الفا پروټیو بکټریا ده سي ده ښه اورډر چې دی هغه ریکټسي په نامه دی سي ده فیملي چې دی هغه ریکټسي ACI په نامه ده اور جینس چې دی هغه ریکټسیا ده اور سپیشیز چې دی هغه ریکټسیا او ریکټسي په نامه دی سي ده